دغه دی علاقې ته ریډ لاین سکویر او دې ته چې کوم دی ویلی شي او دا دغه دی دا دلته دا داسې ورکوټه شانتې ګارډن یې جوړ کړی دی چې دا هم درته وښیم او څه مزهدار ځای دی هسې دا کتو دا دی ډېر ښکلی دا د لندن یو ښکلی رنګ دی چې دا هم وایي دا چې کوم دی دا دغه دی دې ته ریډ لاین سکویر او دا د هالبن سټیشن سره خواته دی او دا چې کوم دی نو زه تاسو ته ښیم چېرې دا دغه دی دا ریډ لاین سکویر دی دا او څه مزهدار ځای خو دا زوړ لندن چې د لندن ښار دی دا هغه دی او دا زه په دې کې چې کوم دی دا ته کانوې هال دې کانوې هال ته زه ورننوځم او په دې کې دغه د فوټوګرافۍ دا دغه دی دغه به بیا تاسو ته ښیم چېرې په دې کې څه دي دا وایي دی چې دی دا د کلاسیک فوټوګراف فیر دا دلته دی او زه دلته راغلی فاونډډ 1887 کې دا جوړ شوی دی دا حال او دا داسې زبردست هغه دی ډېر مزهدار او ډېر خوندور ما چې دا تاسو ته وښیم چېرې دا په دې کې څه دي دا چې کوم دی دا ایتھیټیکل سوسایټي او دا څه ډېر کانوې هال ګورئ چې دا کمې زمانې جوړ دی ایتھیکل سوسایټي او دا دا دلته صدقه دی داسې دا کلاسیک فوټوګراف فیر دی ګورئ ورته او دا ډېر زبردست خو دا ځای ډېر مزدار دی خبرې داسې نه ښکاري دا لندني ډېر داسې مزدار شان دا وایي او دا دلته چې کوم دی نو په دې کې چې کوم دی نو باټرډ روسلز روم دا دغه دی بلاکوی روم دا چې کوم دی نو په دغه کې دي دا د دې دی نو دا په دې کې دا داسې تاریخي بلډینګ دی ډېر زیاته Thank you, dear. Thank you. څنګه lovely girls دی مین هال دی او دا بلډینګ په خپل یو تاریخ دی دا هیستوري ده دې لیکل نه کړه ثانک یو مچ او خيجي او دې بالکونی ته ورننوځي نو مخامخ دلته یو دغه دی او دا لیکل دي دا یو غټ پورټریټ ورته وایي یا هغه ته دا لګولې او په دې لیکلي دي in the gods law پوه اوس د دې څه مطلب دی پیمان کې به پوهېږم د دې سره دغه شانتې دغه دی خو هر سړی د دې نه خپل خپل مطلب او مطلب والی او دا تصویر ګورئ او د دې بیا په خپل الفاظو کې چېرې دا وایي چېرې قدرت وخندل که نه نو ولې دا سوچ خبره دقه ده دروازه دونه مزهداره د بالکوني ده دا د دې دلته بالکوني ده د دې د پاسه دا ویلی او د دې بیا دا حل دی وګورئ ورته خو لندن داسې یوه خزانه نه ده د دې د 1,00,000 رنګونو چې زه دعوه کوم نو هغه دا دی او دا دغه دی دا ویلی دا نمایش دی د فوټوګرافۍ دا زه تاسو ته داسې سرسري شان غواړم زه به کوشش کوم چې زه هر رنګ وکړم زه بیا دې ته نه ګورم خلکو ذوق څه دی یا دغه څه دی د دغې سره تعلق نشته زما د خپل کوشش سره دغه دی چېرې د هر څه هم دا دلته دا چې کوم دی دا زه تاسو ته د فوټوګرافۍ ایگزیبیشن دی دلته او هغې له راغلی یم او دا زه تاسو ته ښوونه غواړم دې مین هال ته راننوتم او څه مختلف دغه دی په دې کې ډېر زیات فوټوګرافۍ سنجیده شان خلک راغلی دی ډېر خو دا داسې لټرلي خلک ډېر هغه نه دي دا داسې د ما په شان کامن مین نه دي دا داسې هغه جینیس چې څه ته وایي که نه د هغه خلک چا سره به زه خبرې مشکله ده چې وکړم خو دغه دی دا داسې ډېر زبردست دی داسې دغه داسې بلیک اینډ وایټ او دا تصویران دی په دې کې تور سپینې زمانې په اوله زمانې چې کوم دغه شوې ده دا ما دا تپوس کو چیرې لا اوله کیمرې د فوټوګرافي د کله نه شروع شوې دا وایي چې 1839 کې چې کوم دی نو لا اوله کیمره دغه شوې ده او this was very rough form that photographs you have here on display 19th century these are 19th century
اوکې دا څه شي دغه په دې کې دغه کړي دي ډېر زیات د شي واړه تاریخي دغه دي په دې کې اوکې So these are silver gelatin photographs. Okay. They're over 20 years old. Okay. These are platinum palladium prints, which are quite new. So they're in the last 3 or 4 years. Okay. All taken by me. Okay. Thank you. I want to see. او دا چې دنو د زبردست قسم ته شروع د کړی دي او خو مې ځکه چې دا د ایسته ده د ایسته ده او this is all taken by you Oh, it's old. Old. Okay. To which period it belonged? Which periods? Can you tell me the years of all these? 60s, the 60s, Acha. the 50s, Okay. In this one? and then 1900. Okay, 1800 this one. Okay. That's come down there. There's a اوکې او دا دې چې کوم دی نو دغه کړي دي ټول دا دغه دي د مرچکو دي دغه دي دا پکې چې کوم دی نو دا کور او د ګلونو دغه او دا چې ډېر مزیدار دغه کړی دی خو د دې کلیکشن ډېر زبردست دی ډېر زبردست زوب چې کوم دا په انګریزانو په زمانه کې چلته په هندوستان کې د انګریزانو حکومت او په هغه زمانه کې چې کوم دا زموږ د لوکل چې انډین په عربي کې کوم دا هغه تصویر دی او دلته دا دی دا کړي ټول د دغه دی دا ټول دغه شی دی چې کوم دی نو This is you are very old one. This one. This is one when British were ruling in India of that time. Yeah. دا زیاس زمانه ته بیا ته خبرې دا دغه دی دا نیوزیلینډ فوټوز دا په دې کې دا کتاب دی او په دې کې دا نیوزیلینډ چې تصویرونه دي او په کې دغه کړي دي سړی خو هغلته ولاړ چې خبرې کوي خو دا زبردست او مزدار دغه دی دا ډېر ښکلی کتاب دی چې تاریخ دی مزاحي خوب او دا د دې دغه دی دا واړه دا دلته د دې خلکو په هر څه کې کمالي رښتیا خبره دي زبردسته دی دا په کلیکشن دا ټول دا زړه تصویرونه دي دا پکې څه ده کوډ اف دغه شان ډېر داسې دا ټول په خبرو کې اکثر مصروف وي نو دلته د چا سره په دې باندې ډېر ښکلی دی خو دا داسې علمي دغه دی دغه رښتیا بهي طور دا دغه تصویرونه خو دا تاریخ دی چې دا لکه د مختلف سټیجز دی د مختلف دی او ته بیا دا ډسکس کې د هر تصویر بذات خود یو تاریخ دی دا چې کوم نه بیا یو دغه چې هغه په دغه شکل دی هر تصویر چې دی نو هغه د یو خاص وخت سره تعلق لري د خاص پیشن سره تعلق لري خاص خلکو سره تعلق لري او د یو خاص د څه ورته وایي چې څول دي تاریخ د دې سره د سیزونه ټول شي تاریخ نشي چې تاسو کې just because I really paid for it because of association with well and the surreal set and all that. دا د اګ مکسیکو دغه سره تعلق ساتي چې کوم دی ما دلته تاسو کو شي راسو ته ایشن چې دا دغه د 2011 کې دا پرنټ شوی دی دغه شوی دی دغه تاریخي دغه دلته چې په یو تصویر چې دی نو دا ته په زرګونو کاله شاته بوزي د شي چلو شي چې را دا دغه چې را دا به خود یو تصویر چې دی نو هغه تعالی یو ایمیج درکوي تعالی یو ټیک یو بیک ټو د هیسټري او دغه چې کوم دی نو دغه داسې دا په تاریخ کې په تصویر کې دا یو دغه دی یو کمال د افیکټس دا دی چې دا دغه تا شاته ټیک یو بیک
دا په تصویر کې دا یو دغه خوب دا دا کوته لکه تخپل نه کې تصویر ویني ته هغه زمانه ته ورسېته دا خپل ورکو دا شانتي په دې تصویر کې هر تصویر کې دا شانتي نو دا چې دا یو قدرتي طاقت ته دا چې دا fly you back دې هر هم ډېر د شي تازه تصویر ډېر د شي تاریخي او رښتیا خبرې شي هیستوري کې د ډېر زور دی ډېر زبردست او د شي چې څه وایم ډېر ښکلی دا لکه دا زما د ما ډېر د شي دا کوم ویډیو Some people collect certain processes, like collect daguerreotypes, or they collect salt prints, or they collect stereo cards. اوکې People collect different things. Some people collect it for the image itself, just because they like the art. اوکې And some people collect it for the process, اوکې how it's been done, Okay. or by a certain person. اوکې So there's a whole range. It's like collecting watercolors or paintings. No, but- Similar. A photo has a very important role in the life of everyone. If when I see my photo when I was a schoolboy, so it takes me to that very period with what was happening at that time, how my house was, how my mom and dad, how my grandfather. This is the same. So many factors that take you to the different people, that different era, and even back you to take you back to the that particular period. When I was a boy, there was Sutinian, there was East Germany, West Germany, now all gone with the wind. So there, It's good for taking you back, certainly. yeah. It means different things to different Okay, people. thank you. دا تصویر چې دی دا ویني دا د خزو مختلف پیشنې ښیي دا برقو ته وګورئ دغه ته وګورئ دا زما خلک دا د ترکي چې کوم دغه دی که نه دا د هغې دغه ښیي چې دا په ترکي کې حساب دا شان ته په دې کې بیا پکې دا دغه دی بیا دا دې کې د جوماتونو دغه دي دا دغه دي پوه شوې دا ټول دا د ترکي کلچر دی دا دغه د هغې سره ریلیټډ دغه دي او دا دا سال دا لیکلي ماسک اف د سلطان باطری کیرو لکه د قاهرې داسې د زوړ دغه انګلینډ تصویر ښایي دغه کوڅې پکې پخې دي خو دغه دی دغه چې کوم دی د دې سړي دغه دی Perhaps you have in stock here. This All these, yeah. Yeah. And this is how old it is? 1890. 1890, huh? Yeah. دا تصویر چې 1890 دا. Yeah. 1890 لکه دا څه تقریبا د دې څه د سلو کالونو څه چې دغه هم زیاتې شو د 1890 اوکې او دا چې کوم دی نو دا تصویر چې دا د جروشلم دی دا کوم چې موږ ته بیت المقدس وایو په هغې کې چې کوم دی نو دا دغه دی دا هغه زمانې دی او دا چې کوم دی نو دغه دی 1858 دا چې کوم دی نو کې دی د قشنبول دا استانبول دی دا چې کوم دی نو ثانک یو ډیر ډېر ښکلی شانتې د دې لکه دا حال هم ډېر مزدار دی چې تاریخي جسم دغه دی او په دې کې دا نمایش چې د تصویرو لګېدلی نو دا هم څه ډېر مزدار دی د دې چونکې زه د فوټوګرافۍ ماهر نه یم زما خپله کمپني پرې کې شته زما کوشش شته دی چې د لندن هر ګوټ هر کورنر هر د علم دغه چې هغه زه تاسو ته خلکو ته وښیم او په دغه کوشش کې زه تقریبا هر ځای ته ځان رسوم چې زه خبرېږم که باران یې کدلی او کیسې لري خو زه قدم اخلم او ځم دا څه ډېر مزهدار دغه دی په دې کې واقعي او ټول پکې دي چې دا سنجیده خلک نه دی دا راغلی دی په دې کې ډمکوپه سړی نشته دا راته یوه خبره کوم چې دا د صاحب ذوق او د دغو خلکو ځای دی دغو نه دی نو دغه خدای دا ولا شوق غواړي لکه هر کار ډول شوق غواړي او بیا چې کوم دی نو په دې کې چې کوم دی نو فوټوګراف سکریپس چې کوم دی نو دا دغه کوي چېرې په دې کې You can come and look if you want. اوکې او دا چې کوم دی نو دا دغه لپاره دا کې ګوره ولا نو دې لکه چې کوم دی نو دا ټول ماته وښوه او دغه دې خوشحاله کړي دې خلک ډېر مهربانه خلک دی دا ډېر زبردست او دا Thank you very much. دې کې ډېر ښکلی دی چې دا کتاب د په دې کې څه ډېر تاریخي کتاب دا وایي دا فوټوګرافیک سکریپټس او په دې کې بیا څه تاریخي کتابو کا دغه دی څه
تاریخ په دې کې دفن دی کنه چې تاسو ته نشم ویلی دا چې ټول پاڼ نشم کولی دا ډېر غټ کتاب دی ډېر زبردست پوهه دا ګوره چې څو پاڼې دي او دا ټول د تصویرونو ډک دی دا بذات خود یو خزانه ده